خبره دا وي چې په دغه علاقې کښې طالبون وي ویلې په پنجاب ښه نه وي ویلې په سیند ښه نه وي بیا د طالب ګلجامه ها ډېر ازیو ته واضح ښادو میر نه د کرنل امام دا خبرې کړي دي چې میر ټرینینګونه ورکړي دي تر جرنل حمید ګل پره او د ویس جرنلونو پره د غونډې دا بیانونه دي چې دا میر سپورټ کړي دي په دا جمع اوسه عام خلق نه ستړیاوې په دا خلق ښه یوه دا هم په ذهن ښه یې شیوه دولت او خلق ته وده چې کیسه وکړه چې ظلم دی جبر دی د ده چې میر خپلې غلطي دي دا د ده کمالات وي د پالیسي وي خو رڅې بیا خبره کوي چې شاول سر نه په تو باندې یو څوک دا ځوکو ته د هغې سازو په زیورات ژغ ښه وړکي واړکي وړکي پچتول نه شي کړلی دا په اسلام ښه جایز دي نه دا په قانون ښه جایز دي نه دا په انسانیت ښه جایز دي نه دا د دنیا په یوه فرموله کښې نه دي جایز چې تو ډاز یوه کړی دی مړه عام خلقه دا چې یو جنګ شیري وي ها په جنګ کښې نه ها هر مذهب دا لیکلي دي چې داسې نه کېږي هر قانون داسې لیکلي دي جنګ یو خپل قانون دی په هغه کښې نه ځینې شیانو ته جرم ویلی شوی دی چې په هغه کښې وار کرایم ورته یایي دا شی بیا هم په وار کرایم میره خولې نه چې د افغان او د لر او بر افغان د امن ټکی وربې تو چې نه رښتیا دا خو لکه چې اورې چې یایي چې دا لکه چې افغانستان ایجنټون دې ریپې ورکوي نه دا پالیسي د پای ورځون پوی که بیا په دغه کې خپل پوی شي دا د دغې ټولې خطې د پوره جنګ دی په دغه جنګ کښې ډېرې پښتانې سرینه وخوړل بې انتها مړي شوي دي بې انتها جبر شوی دی بې انتها ظلم وشو او دا په ټول پښتونه کښې نه یې جماعت پرېیستی دی په دا کښې نه سکول پوته شو پښتین باحثیت قوم ټارګېټ و ځکه او دی باحثیت قوم روچګېدو ځکه او د باحثیت قوم خبره وکړله ډېر خلک نه خو لږ خلک داسې خبره کوي چې تاسو دا لفظ پښتین ما استعمالویستی زه ورته چې ولې نه استعمالوي هیڅ سره ظلم شوی دی د هغې صرف پښتنه کوي دغې پوره استعمالوي دا نشه جایز په دا دنیا کښې د مسلمونې تقریبا څه کام شپېته پره ملکینه دي په دا کښې 90% ملکینه داسې دي چې دغه د نامینه د قوم په نومه دي ادمیر د ټولې هیرو دي سعودي عرب خپله عرب د نسل نوم دی سعود د قبیلې نوم دی ترکي د نسل نوم دی د قبیلې نوم دی متحده عرب امارات ازبکستان تاجکستان دا سپېرسا ټوله دنیا د قوم په نومه جوړه دو ټول هیرو دي چې میر پښتانه د قوم کیسه وکړي میر په مخ په دا باندې کافر کېږي مجرم کېږي میر د یوه حالات چې د پوره نه دو کړی د اتحاد اتفاق دا هم د یوه امن د مقصد د پوره چې جنګ پرې ختم شي ول دا قوم یې نه پر یاد ټارګېټ دا قوم و په دا قوم ښه یوه مخصوص طبقه نه وه ټارګېټ معتنوس خلق ویسه مخامخ ځواب ورکولی شي چې په دغې پښتونه کښې پلونکې طبقه پوته شوه یا د پلونکې پیشې خلک یې معاف کړو هر چې ته پښتین یې په دا خبره پنډېر د پالیسي دروغلی کټ کولی تو نه یې پیښه ته کتل نه دا ته کتل چې ته ملویې ته هم یې ته افسر یې ته وغایې طاهر داوړ خو یو سرکاري افسر و هغ سره څه وشول بیا په دغه ملک کښې د آیین د نافظ کولې دوهرې معیار وکسه میشتوس په خپله ژبه کښې دوه مخی دوه څټی ورته یایي په باولپور کښې یو لیونی وژلی و صلاحالدین نوم یې و هغ د پوره اوورېځې په میډیا باندې کوریج و هغ د پوره را 3 کروړه شوه دا پیکج و جی آی ټي یې ورته جوړه کړله خالي اف آی آر نه جی آی ټي جوډیشل انکوایري ټیم پیرا عدالت کښې نن ټیم ورته جوړ کړو سټیټ لیست پوته شوي غیر حکومات پوته شوي په میر هېڅ حکومات نشته چې کیم دای رئیسی صرف غونډه دو دیگه خور مستقبل په دا کیم طرز باندې دا ریاست د پښتانه سره چلیږي دا د پښتانه د تباهۍ او بربادۍ یار دو دا د دغه د ابو داول نه دو میش ټول زورور ته دا کیسه کوي چې په دا نه بعد دا حالات ستیده تو د واس نه وتلي دي هیڅ کله دولته حالات بیا څوک نشه ظلم جبر ته بوتلی تر څو چې میش ژوندي وي تر څو چې میش وي په دا خبره هیڅ زورور هغه که د فوج په شکل چې وي که ایسای مای طالب ظلم ته هېڅوک نه شي خپله خبره نه کړي مخشه ها پریز یې په پښتانه سینچرۍ والې سلسل مړي ورته شول هر قسمه میرا خاموش وي زه داسې نه چې تحریک په حیثیت یایو خدای یوه خبره ومانئ چې په دغه تحریک قدمي نه ډېر بختور دي دغې خبرې دپاره دغې ټیپک ځنې قدم سپېره دی د میش په خبره پورې چې تر څو د دغه قدمي نه پرې ګرځي تر هغه پر او په دا خبره د بدامنۍ کیسې ګرځي دا د امن جاهینه دا د امن تحریکینه چې څو مضبوطېږي دا مراودتو دا کیسه مضبوطېږي دا مراویتو خپله خبره د ابودۍ په طرف باندې دریمي چې کله
په دا خوره میرسوس مذهبي تحریک نه و جوړ کړی. بالکل ملګري عبدالله ته په تقریر نقشه ویل چې فوجون په دا باندې سټارینه وخلي. ویس دا خوره دا خلق ویش شوی دی. ویس سټارینه نشي درته پې میلاویدی. ویسو اف آی آرینه درته پې میلاویږي. ویسو جیلینه درته پې میلاویږي. ویس هغه وخت نه دی چې ته په بېدردي سره خلق وژنې او درسي تو پګړې در په سر کوي او درسي تو سره پکوړې سموسې خوري. دا خوره باندې زه په ټول مشرون باندې او سپیشل په ملکون باندې دا غږ کوه چې د ټولې پښتنې ملک فیصله وکړي چې تر څو په راکروت کمیشن په دا خوره د پښتنې د مرګینې د پوره د رښتیا ول د جوډیشل او انکوایري کمیشن نه وي جوړ شوی ټروت اینډ ریکنسیلیشن تر هغه پره چې چاته پګړې ورته سار نه کوي. دوله ته کله کله ویي پلونکی میجر ډېر سام سړی دی، پلونکی کارنیل ډېر سام سړی دی، پلونکی امیر ډېر سام سړی دی. دا پالیسي دي. دته چې په پالیسي کښې وویایي چې میجره خوږ چلیږي دی، خوږ چلیږي چې تریخو چلیږي دا ټیپک روخلي وژنه کوي. دا د پالیسۍ مطابق وي. په دغه کښې ښه باد نشته دی. د هغه خلک وي په چیک پوسټ وي لوډ وي واره چې په ورته زیاړې کړي په بله اره چې کنینوس وي شربت یې ایښي وي. ته یې پوس یې طرفه پالیسي وي دته د پردی خلک په پرشر کښې چې رو نشستی، د پردی خلک په کیسې کښې چې رو نشستی. سره د توپې سره د ټینک خدای شکست خوري. دیکې ویراونې دي. دا درې کوله شي چې ور په ور دیکې ویر کېږي په څټ شپېږي. انشاءالله نسکوریږي و دا بالو. انشاءالله دا د پښتنې قتل کوونکې بالو ونسکوریږي. او میز بار بار ورته ویلي دي چې نن تو سه ته موقع دو انصاف وکستی، نن عدالت د تو په لوس دی انصاف وکا. عدالت د تو په لوس دی ځون ته ډېر ریلیف پسې پرېښولی شي، ځون ته آرام حلیه پسې پرېښولی شي، خو انصاف ته نه څه وکا نه کوي. که په کومه ریځ باندې حالات ته برابر شو وشپېده په هغه ریځ باندې بیا په هغه نه بعد عدالت دغه نه دی. په هغه نه بعد عدالت بیا دغه خلق دی. دغه خلق په دا دنیا کښې هره جذبه پیدا کېدلی شي، په تو باندې د رحم جذبه د مو نشي کېدلی د پیدا شي. تو انتهایي ظلم کړی دی، تو انتهایي جبر کړی دی. هغه خلقو پرېږده چې تو ملګرتیا یې نه کړه. هغه خلق چې تو ملګري وي تو ته یې جاسوسي کولی، هغه ځایونو ته در سره تلل چې ته خپل نه شوې تللی هغه تو مړه کړل. د ظلم او د جبر وخت ورځېدلی شي خو دا قایم نشي پورته کېدلی. دا خامخا ړنګېږي، دا خامخا ختم کېږي. دا وخت دی چې میز په خپل ورور زوی باندې غږ وکړي چې قومي اتفاق شه، کلک شه، ټینګ شه، نه کې چې ورته ووایي چې په 60 زنه رګوټ شه دا ما که. میز چې چا هم د ځون د بچ کولو کوششونه وکړل اپوته نه شول. ځون بچ کول په غلیول باندې دا ممکن نه دي، بې حسي باندې دا ممکن نه دي. ځون د بچ کولو کوششونه د پوره مزاحمت په چار وي، رو درېدل په چار وي، د بچ کولو چې کومه سیخه خبره ده هغه په چار وي. هغې ته باید زموږ ملګري دا ټول قومونه د تیار وي او د دغه خاورې ټول پښتانه باندې زموږ یقین دی چې دغه د ویس ننګ غیرت ورته کړي دي، دا نور شیان یې په څټ اچولي دي. لہذا د دې قوم وطن کامیابي دا اتفاق اتحاد څخه خلق شمېري او اتفاق اتحاد جوړ شوی دی. دا تحریک پردی نه دی، په خپل خورې توس جوړ کړی دی، په خپل سیرې په خپل محنتي نم جوړ کړی دی. دا همیشه دولته موجود وي او هر ځای چې مظلوم موجود وي آس پاس چې مخ اړوې خامخا دا د تحریک ملګري دا سرې ټوپۍ ورسره وینې. دا چې چیر شه هم مظلوم نوست وي، زورور چې ډېر زورور وي ها دغه بیا ورسره وي لوړ وي. په زر کسان باندې ها چې زورور منډه کي څو سړي ووینې چې ور ودرېدل. دغه تحریک ملګري یې چا نه په څټ کېږي نه. انصاف د عدل په دا خوره د سوله ییز ژوند دغه پوره او د میز جدوجهد جاري وي.